د تراب صاحب د مزیدار اشعارو د پاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل د غنټۍ نشان ووهئ. شکریہ. سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي، غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي. پخوی مالګه وړه درنه ترشیږي، که نور څه وایم خبر رانه لوسیږي. د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده، د پردې تر شا خبره میداني ده. امنیت که په دې حال وي پولس مشره، دا وړی به شړی نشي ولس مشره. سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي، غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي. پخوی مالګه وړه درنه ترشیږي، که نور څه وایم خبر رانه لوسیږي. د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده، د پردې تر شا خبره میداني ده. امنیت که په دې حال وي پولس مشره، دا وړی به شړی نشي ولس مشره. لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده، له لغمان نه تر لوګره فاصله ده. د انځر د ګل لیدل ترېنه آسان دي، خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي. د انځر د ګل لیدل ترېنه آسان دي، خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي. دې هېواد ته له هر خوانه ګوتڅنډنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی، دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی، نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی. دا دیار او هغه یار کله بیلیږي، پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي. لامو تر اباسینه یو پښتون دی، یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی. هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دي، پشهی ګجر عرب که بلوچان دي. سر شیندل دي زر شیندل دي جواري ده، د تاریخ پاڼې ته نوي سرداري ده. پر هېواد مات شوي سر بلا دې واخلم، پر ګولو ویش د ټټر بلا دې واخلم. خمارونه اننګي د نوش بادې شه، جنتي حورې د زه د مور شودې شه. زه به نه یم زه به نه یم، زه د نه یم تل ویدانه، خو تل پاتې دې وي لوی افغانستانه. موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه، له خطره خالي نه د سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم، زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم، زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي یې په زشتۍ سره ګډېږي، یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي. لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکلې. یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي، تر غړۍ پورې د یو بل له ماړه دي. بعضې اورم د پیړیو بدیدار دي، کاروانده لاس ته راوړنې بند کوکنار دي. د ګوهر شخه شولانګه به زیاتېږي، دا حالت به ورځ تر بل ترینګلی کېږي. ګیډې ورک شلو بس خپل له کلي ورک شو، یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو. تربګنۍ دي بدنیتۍ دي بدامنۍ دي، پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي. وا زما نیمه ارمانه ارمانجنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. خو ته ډېر ښه یې چې په کور کښېنې دننه. حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي، حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي. ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي. په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي، د تندیو ماتول دي. د خپل ورور غوښې هډوکي کباب هم خوري، وینه هم څکي، زمزم هم څکي، شراب هم خوري. حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي. ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي. په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي، د تندیو ماتول دي. د خپل ورور غوښې هډوکي کباب هم خوري، وینه هم څکي، زمزم هم څکي، شراب هم خوري. قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وي، ته دې خات وي، ته دې پټ وي، ته دې موړ وي. ځکه خوار لوڅ او برباد و مخوم دی، ځکه ستا پر نامه یاد و مخوم دی. زه له هغې در په در خاورې په سر یم، ته دې عمر له بادار، زه دې نوکر یم. زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم، ته هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم. که څه کېږي نو په ما باول کېږي، که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي. نور وګړي باید مړه یا زنداني شي، زما سر دم ستا له سره قرباني شي. خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. لږ غوږ نیوم و، ډېره ډېره مننه، خوشحال اوسئ. له تراب صاحب څخه زر وارې مننه. د هر ځل د پښتونستان غونډې ته او د ازادۍ غونډې ته له خوست څخه تشریف راوړي او دلته د خپلو ډېرو مینهوالو غوښتنه پوره کوي. ډاکټر صاحب کمال سادات د ځوانانو چارو معین غواړي چې تراب صاحب ته کومه ډالۍ ورکړي، نو دوی دواړو ته بلنه ورکوي چې سټیج ته راشي او خپله ډالۍ تراب صاحب ته وسپاري. معین صاحب کمال سادات. بسم الله الرحمن الرحیم.
درنو مشرانو ځوانانو، دا چې ډېر محترم دروند شخصیت چې د شعر په ویلو، په لیکلو او په بیانولو کې، په اورېدلو کې یو قوي نوښت راوستلی ده. موږ ډېر محترم مشر صاحب، دې باید موږ ډېر قدر عزت کړی وه، پخوا درنښت مو کړی وه او د ده دغه ټول شعرونه په کتابي شکل نه، خو بیا هم موږ د خپلو ځوانانو طرف نه د خپله کلتوري دستوري دغه ډالۍ تحفه چې دوی ته یې وړاندې کوو. امید لرم چې د دغه لوړ شخصیت موږ دغه کمزوري وړوکي تحفه په ډېر لوړ هغه سره ومني. ډېر د قدر وړ شخصیت د قدر یې وکړئ، عزت یې وکړئ. او دا خو موږ تاسې کې شته چې ژوندي دومره ډېر قدر نه لري چې بیا کله یې موږ تاسې نه لوړ شي. خورڅئ چې داسې شخصیتونو په ژوندونو یې قدر وکړو. ډېره مننه. بس یو شی یو شعر د ژڼو دغه ځوانانو ته ډالۍ. استاد زه په خپل وار ډېره مننه کوم. زه ډېر وارې په عذاب کړی یم او دغه اوس چې کوم راورسېدم دا لرې ځای نه راورسېدم. ما غزل در سره شریکوم کېدای شي صدا د نه پې واخلم. ما اورېده چې تا ویل هغه وده نه وم او رقیب چې هر څه وایي وایي به خو زه نه وم او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې. زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم او ما یو سپین قتل وکړې. زه یو سپین قاتل وویشتم چې دی به څنګه و خو زه هغه شپه ښه نه وم او ما ځان یې رکړ تر رجوړو مې او سلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه وم او تا د پیشو غوندې رقیب کړو څوکیدار د غوښې. زه به بیا هم درتلم او بیا به هم خفه نه وم. بیا په دار وخېجې سپوږمۍ تندر د بیا ونیسه. ته راختلې وې چې زه په هغه شپه نه وم. ته راختلې وې چې زه په هغه شپه نه وم. بیا هم مننه کوو. درنه خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب زادات نه ډېره ډېره مننه. له ډاکټر صاحب کمال سادات، همدا ډول تراب صاحب څخه او ټولو څخه نړۍ مننه. ځوانان